په قطر هیواد کې افغان سفیر عبدالحکیم دلیلي وژل شوی او که په خپل مرګ مړ شوی دی. هغه د امریکا او طالبانو له کومو مهمو رازونو خبر و، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. خبریال ویبپاڼه لیکي په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي داسې ناروغي نه لرله چې د نوموړي د مرګ سبب دی وګرځي او هغه د همکاران دی ووایي چې ښاغلی دلیلي کورونا وایروس هم نه و نیولی. ښاغلی دلیلي یو د افغانستان له هغو چارواکو څخه و چې په قطر هیواد کې ډیرې ژورې اړیکې یې لرلې. زده کړې یې په قطر هیواد کې کړې وې، هلته ښوونکی پاتې شوی و او خپل شخصي کار او تجارت یې هم په قطر کې کول. ښاغلي دلیلي له یوې خوا له قطري چارواکو سره ډیر له نږدې پیژندل او له بل لوري له قطر میشتو طالب مشرانو سره هم پټې او ښکاره اړیکې پاللې. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي یو مذهبي شخصیت و او تر ډیره بریده د قطر علماو په ټوله کې د عربي نړۍ له علماو سره هم نږدې پاتې شوی و او دا علت و چې تر نورو افغان چارواکو طالبانو په ښاغلي دلیلي باندې زیات اعتبار کاوه. مرحوم دلیلي یو د افغانستان له هغو چارواکو څخه و چې تر بل هر حکومتي کس د سولې او په قطر کې د طالبانو، پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو زیات خبر او پر هڅې ژور نظر ساته. د خبریال ویبپاڼې مشر میرویس افغان وایي چې ښاغلی دلیلي د طالبانو له منځ نه دومره باخبر و چې اکثره وخت به معلومات حیرانونکي و او ان تر دې ته چې د طالبانو له منځه به ځینو طالب مشرانو د اعتبار پر ډول دقیق او پټ معلومات ورسره شریکول. ښاغلی افغان زیاتوي چې د مرحوم دلیلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ پر اړیکو هم ژور نظر ساته. میرویس افغان د مرحوم دلیلي له قوله وایي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړې و چې له دلیلي سره په اړیکو کې له دقت څخه کار واخلي او اړیکې ورسره ونه ساتي. ښاغلي دلیلي بیا دا خبره کوله چې امریکا، پاکستان او طالبان د سولې پروسه داسې پر مخ وړل غواړي چې افغان حکومت په ډیرو جزئیاتو ناخبره پاتې شوي دي. خو د دریو واړو په وړاندې ښاغلی دلیلي خنډ بلل کېده. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان، طالبانو او امریکا په وړاندې په افغان سولې کې د دوی لپاره خنډ په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي څنګه او ولې مړ شوی یا وژل شوی دی. افغان حکومت ته پکار ده چې په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي د مړینې قضیه وڅېړي او دا روښانه کړي چې دلیلي وژل شوی او که خپل مرګ باندې مړ شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.